السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زم جاوید خان. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې یو طریقه شریکوم چې په دغه طریقه باندې که چیرته ستاسو خپل موبایل ورک شي، ستاسو د فامیل یا کورنۍ د یو کس موبایل ورک شي یا د هر چا موبایل ورک شي، تاسو به هغه ډیر په کم وخت کې بلکې په یو 2 دقیقو کې تاسو کولی شئ چې هغه موبایل معلوم کړئ چې دغه موبایل چیرته دی، موقعیت یې کوم ځای کې دی، څوک یې استعمالوي. ټول دغه طریقه دوستانو زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. دوستانو په دغه طریقه باندې که چیرې تاسو دقیقا مخکې لاړ شئ، د هر چا موبایل چې ورک شوی وي تاسو یې پیدا کولی شئ ډېر په اسانۍ سره، ډېر په سهولت سره. خو د دې طریقې لپاره دوستانو تاسو سره 2 شیان ډېر ضروري دي. تاسو باید په هماغه موبایل کې جیمیل آی ډي ولرئ او دغه جیمیل پاسورډ به هم تاسو ته معلوم وي. نوره طریقه دوستانو مخکې زه تاسو سره په ویډیو کې پراکټیکلی عملي شریکوم، خو مخکې له دې نه دوستانو چې لاړ شو د مکملې ویډیو په طرف باندې د تل په څیر باندې دوستانو زموږ تاسو نه هیله غوښتنه دا ده چې تاسو ویډیو ځان سره لایک کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم څه ناڅه ګټه واخلي، څه ناڅه ترېنه زده کړي. نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو، ورځو عملي طریقه زه تاسو سره شریکوم. دوستانو که چیرته ستاسو موبایل سامسونګ ګلیکسي وي، انډرایډ پروګرام ورته شوی وي، نو ډېر سمپل تاسو به لاړ شئ ګوګل فولډر ته، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به تاسو راشئ. دوستانو ګورئ اول نمبر باندې زموږ سره جیمیل دی، جیمیل به داسې راخلاص کړئ او دلته به دوستانو تاسو هغه جیمیل آی ډي لاګین کړئ کوم موبایل چې تاسو نه ورک شوی وي. فار ایگزامپل دلته وګورئ دوستانو زما سره په دې موبایل کې 3 جیمیل آی ډي دي او زما سره فار ایگزامپل دغه دویم نمبر سلیمان په نوم باندې چې کوم آی ډي ده دا موبایل زما نه ورک شوی دی. نو ګورئ دوستانو دا ما لاګین کړه، چې لاګین هم کړه ډېر سمپل. تاسو به لاړ شئ جیمیل کې د پروفایل باندې به داسې یو کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو سمپل مینیج یور ګوګل اکاونټ دی باندې به داسې یو کلیک واخلئ. پرې به ږدئ دوستانو چې تاسو سره د ګوګل اکاونټ داسې لاګین شي. ګوګل اکاونټ چې لاګین شو دغه پاس برخه کې دوستانو تاسو سره چې ټپس دي، دې ټپس کې به داسې مخکې لاړ شئ سیکیورټي ته. په سیکیورټي باندې به تاسو کلیک واخلئ سمپلی داسې او داسې به لاندې راشئ اخر ته دوستانو او دلته وګورئ دوستانو یور ډیوایس دې برخې ته به تاسو راشئ او دلته وګورئ دوستانو واضح زموږ سره لیکلي دي فایند ا لاست ډیوایس، ورک شوی موبایل موږ ته را پیدا کړئ. څنګه به را پیدا کړئ همدې باندې به تاسو داسې یو کلیک واخلئ او دلته وګورئ دوستانو ماته څه وایي، وایي دغه آی ډي په همدې فون کې ده. که ستاسو نه موبایل ورک شوی وي د بل چا موبایل کې آی ډي راخلاصه کړئ او دې برخې ته راشئ او دلته چې کله تاسو راغلئ دوستانو داسې به دلته کلیک واخلئ. اوس به تاسو ته ګوګل میپ راخلاص کړي، فایند مای ډیوایس او دغلته وګورئ دوستانو تاسو یو اپشن درکړي دا به داسې اکسپټ کړئ. دلته وګورئ دوستانو ماته همدې موبایل ادرس راویستو چې دا په کابل افغانستان کې دی. اوس که چیرته دوستانو تاسو نه موبایل په داسې ځای کې ورک شوي چې یو اتاق وي، یو ساحه وي، خو موبایل درته معلوم نه وي چې ما چیرته ایښی دی، تاسو غواړئ چې هغه موبایل یو ساوند پلی کړي، نو دې لپاره به دوستانو تاسو بیا راشئ پلی ساوند باندې به داسې کلیک واخلئ او تاسو به یو رنګ شانتي راشي. لکه څنګه چې تاسو وکتل دوستانو ماته رنګ هم راغی. د پلی ساوند نه بغیر دوستانو دلته موږ سره 2 نور آپشن هم شته دی چې یو سیکیور ډیوایس دی، بل ایریز ډیوایس. د سیکیور ډیوایس تاسو کولی شئ چې خپل د جیمیل آی ډي پاسورډ ورته بدل کړئ او ایریز ډیوایس همدغه جیمیل به د هماغه تلیفون نه کوم چې تاسو نه ورک شوی هغې نه به پاک شي. نو په دغه طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې د یو چا ورک شوی موبایل را پیدا کړئ. امید لرم دوستانو چې دې ویډیو نه به څه زده کړې وي. ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي.